السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو مینوالو، زه صدام حسین د اس کیو ټیک چینل له لارې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نوی ټاپک سره حاضر یم. نوی ټاپک څه دی؟ راځئ ویډیو کې راسره وګورئ. سلامونه دوستانو، د نن ورځې زموږ ټاپک دی چې اډموب اکاونټ څرنګه جوړیږي. نو راځو تاسو ته شرح کوو دوستانو. اډموب اکاونټ هر بروزر کې کولی شئ، خو زما ریکمنډ چې تاسو ته کوم یو وکړئ د کروم بروزر چې استفاده کوئ نو ډېر به ښه وي، ډېر اسانه جوړیږي ځکه دا هم ګوګل پورې تړلی هغه دی بروزر دی. نو دا به اوپن کړئ. د اوپن کولو سره به دلته سرچ کې ولیکئ مثال د خبرې اډموب.com لیکئ. اډموب هلته خپله چې اډموب ولیکئ لاندې خپله راځي ساین ان ساین اپ چې کوم یو باندې کلیک کوئ په هماغه باندې بیا کلیک کولی شئ. اډموب ولیکل ته راځي اډموب ساین ان. ما د ساین ان باندې کلیک چې کله ساین ان باندې کلیک راځي ګوګل اډموب یا موبایل اپ مونیټایزیشن د باندې کلیک وکئ. چې کله په د باندې کلیک وکئ دغه ساحې ته راځي ایرن منی وذ یور نیو اپس. مخکې له دې نه چې د کروم ته راشئ دغلته باید جیمیل کې خپل اکاونټ مخکې د کروم کې جیمیل ته باید اکاونټ مو ورکړی وي، داخل وي، بیا اجر نشته. مثال ما د باندې کلیک ګیټ سټارټډ باندې دا اپشن تاسو ته راځي خپل پاسورډ دې انټر کړه. په دغه ساحه کې به زه خپل پاسورډ ورکړم چې ستاسو هر پاسورډ وي کولی شئ چې خپل پاسورډ ورکړئ. ایمیل چې مخکې ساین ان نه وي سټور کې بیا دا شی نه راځي. خپل پاسورډ به ورکړئ، نیکسټ باندې به کلیک کړئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک کړئ دا د راغلته لاندې مې نمبر راځي، کوم مشکل جوړ نه کړئ. دوستانو تاسو نه پټ کړ دغه ساحه کې به راشئ. داسې مثال پروټیکټ یور اکاونټ راغلی، ویریفای یور فون نمبر، هغه تلیفون نمبر وي دا دا ستا دی. چې کله ستا وي نو په دغه وخت کې تاسو ته دغه کوي یو میسج درکوي یعنې کوډ راځي. هغه کوډ به خپل تلیفون نمبر به ویریفای کړئ. کله چې تلیفون نمبر هم ویریفای کړ دغه زما نمبر دی، دا نمبر به ورکړو او نیکسټ باندې به کلیک کوئ. تاسو نه بیا پوښتنه کوي دا نمبر آیا تاسو پرې لرئ؟ نو که لرئ نو دلته وایي هغه څو عددي رقم کوډ تاسو ته راځي، هغه ویریفای کوډ دی، هغه به دلته دا کې انټر کړئ. دا شپږ رقمي کوډ دی، د باندې به کلیک کوئ. چې کله هغه راغی اوس تاسو ته میسج راځي دغه دی راغی، ما کلیک کړئ، ډن مې کړ. دوستانو سکسیس یعنې کامیاب شو. نو ستاسو اډموب خپله به خلاص شي. اوس اډموب ته ساین اپ کېږي، دا دی راغی ویلکم ټو اډموب ساین اپ. دغه ساحې ته داخل شولو دوستانو. اوس نو یو اندازه 50% ستاسو اکاونټ جوړ شوی. دلته به راشئ، کنټري به ورته انتخاب کړئ چې کوم ملک دی. دلته به ادرس دوستانو صحیح حقیقي ادرس به ورکوئ. که چېرته حقیقي ورنه کړئ بیا تاسو ته مشکل جوړېږي او پیسې نشئ اخیستلی. او لاندې به سلیکټ ټایم زون کې به کابل انتخاب کړئ. دلته راځئ کابل افغانستان اول سر کې دی ګورئ. اوس به سره د باندې به کلیک کړئ، کابل افغانستان به انتخاب کړئ. دوستانو دا هم چې انتخاب کړئ لاندې کرنسي به انتخاب کړئ. ما ډالر انتخاب کړئ، تاسو کولی شئ کوم کرنسي کې تاسو پیسې غواړئ ما کرنسي به ورته انتخاب کړئ. او لاندې دوستانو دا چې دی د اډموب پالیسي ده دا باید مکمل تاسو ولولئ. چې کله ولولئ د خلاف کار ونه کوي بیا هېڅکله ستاسو اکاونټ نه بندېږي. ځینې دوستان همدغسې وایي چې زما اکاونټ بندېږي. دغه پالیسي چې تاسو مکمل ولولئ او په هغه باندې پوه شئ نو بیا ستاسو اکاونټ بندېدو خطرې نه وځي. دا به ټول مکمل ولولئ. چې کله دا مکمل ولوست لاندې راځي ورته سپشن راځي راځو لاندې. کله چې لاندې راغلی دلته راغی ورته آی هاف ریډ اینډ اګري د سره ما ولوست زه اګري یم یعنې موافق یم. دلته کریټ اډموب اکاونټ باندې به کلیک کړئ. کله چې اډموب اکاونټ باندې کلیک کړئ یو دغه لوډینګ کوي دا خانې به دوستانو ټول یس یس کوي. ځینې نور هم کولی شئ خو یس کوو که مشکل نه جوړوي ټول به یس کوي. او کنټینیو ټو اډموب باندې به کلیک کړئ. دغه د دوستانو اډموب اوس خلاصیږي. ستاسو اکاونټ جوړ شو، اوس تقریبا جوړ دی. دغه د دوستانو لوډینګ کوي، زموږ نیټ هم کله کله سستیا کوي.
دغه د دوستانو را ګیټ سټارټډ دغه د رال دوستانو ریډي ټو ټیک اف دلته چې راغلی دې وخت کې به تاسو چې باندې ګیټ سټارټډ باندې به کلیک د باندې کلیک دوستانو ستاسو اکاونټ جوړ شو نور مشکل نشته آینده ویډیو زمونږ دا دی چې څرنګه اډسنس سره کنیکټ کړو دوستانو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ کوم پوښتنه لري د همدې ویډیو کمنټ کې راته پرېږدئ کومه غوښتنه یې کومه پوښتنه یې دوستانو کولی شئ کمنټ یې کړئ موږ ته میسج یې کړئ موږ